السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو لیدونکو، نن به د توکل د استعمال په اړه خبرې وکړو چې د توکل څنګه استعمالیږي. زموږ او تاسو په ننني وخت کې د توکل کاملا مخالف ډول تعریف شوی دی او هر څوک چې ورڅخه استعمال کوي استفاده کوي او هغه په غلط توګه استفاده کوي. ډیری کسان مثلا ډیری داسې کسان چې دوی توکل په خدای انشاءالله زه به خپل هدف ته ورسېږم، زه به کامیاب شم. صحیح ده، توکل صحیح دی. زه یو مثال کوم، موږ د شخصیت سیمینارونو ته یو کس راتلله چې هغې سره زه نسبتا ډېر وخت ګرځېدلم. هغه ته ما ځینې لارښوونې ورکړلې چې په دغه باندې عمل وکړه. نو ده به ویل چې په دې باندې عمل نشم کولی او کور ته یې وړم، هلته مې زړه نه کېږي چې ووایم. مجموع کې د تاسو چې کوم لارښوونې راکړي زه نه تمرین کوم، نه تکرار کوم، نه په دې باندې عمل کوم. خو توکل په الله انشاءالله چې زه به شخصیت جوړوم، نه دا رقم ته شخصیت نه جوړیږي او تر آخره پورې هغه کس بیا شخصیت هم جوړ نه کا. شخصیت داسې جوړیږي چې تاسو یو کار وکئ، هغه باندې کامله هڅه وکئ، د هرې شونې لارې څخه تاسو پرې ورشئ، په هغو کې کوشش وکئ، هڅه وکئ، تکرار وکئ، تمرین وکئ. بیا وروسته ووایئ چې توکل په الله انشاءالله چې دا کار به وشي. هو هغسې بیا کېږي ځکه چې تاسو به ټوله هڅه کړې وي. واورو، دغه ژوند دغه دنیا د زړه سولو نه ده په اوس وخت کې، نه زړه سول کېږي. دلته اوس مهارت کارېږي. هغه ټوله هڅه چې یو چا کړې وي بیا توکل په خدای وکړه. صحیح ده. مثلا یو کس غواړي امتحان ورکړه، هغه مطالعات ورته وکړه، د هغو بحث په اړه ښه ډېر معلومات ترلاسه کړه او په دغه مسلک کې ښه دی پرمختللی وي، هغه معلومات تازه کړه، اپډیټ کړه. دا کامله هڅه وکړه. بیا ووایي چې توکل په الله، په دومره کسانو کې ما خپله هڅه کړې ده، ما خپل کوشش کړی دی، څومره چې امکانات و ما پسې پلټنه، سرچ او تحقیق کړی دی، نور نه توکل په الله انشاءالله چې زه به کامیاب شم. اصلا دغه توکل دی او په دغه ډول انسان کولی شي خپل ځان هدف ته ورسوي، تر هدفونو پورې ورسوي. نو کله چې توکل کوئ، اول د هغو تر مخ په کامله توګه تاسو هڅه کوئ، په کامله توګه تاسو خپله انرژي مصرفوئ، په دې برخه کې تحقیقات کوئ، سرچونه کوئ، پلټنې کوئ، مطالعات کوئ، پوښتنې کوئ، هغه ځای ته ځئ، ساحل څخه لیدنه کوئ. بیا وروسته توکل په الله دغه بېشکه چې دا واقعي توکل شو او الله جل جلاله په دغه حالت کې له یو چا سره مرسته کوي. الله جل جلاله وایي تاسو کوشش وکړئ تر څو زه حالت تغییر کړم. هغه په عامه اصطلاح کلیوالي اصطلاح وایي خدای وایي چې ته حرکت کوه زه به برکت پکې اچوم. نو داسې نشي کېدی چې تاسو فقط ودرېږئ بیا د خدای څخه توکل لرئ. نه، تاسو خپله هڅه کوئ. هو د خدای د هر وخت توقع ولرئ، د هغه څخه هر وخت غوښتنه ولرئ، هیله ترې ولرئ، امید ترې ولرئ، توقع ترې ولرئ، ولې تاسو هم لږ هڅه وکړئ. السلام علیکم ورحمت الله.